ګرانو ملګرو، په تیر درس کې زموږ او ستاسو خبره دا وه چې خبري جملې به ساده جملې وي، که مطلب ورسره اختصار یا لنډیږي مرکبې جملې هم کارولی سو. خو که کومه مرکبه جمله ډیره لویه وي بیا به څه کوو؟ په جملو به یې ویشو. اوس د دې لپاره چې خبري جملې لنډې وي ځینې لارې چارې شته چې باید ویې کاروو. په دوی کې ځینې دغسې عبارتونه نه راوړو چې په مطلب رسولو کې مرسته نه کوي، او که لرې کو مطلب ورسره نه نیمګړی کیږي. یوه خبره دا هم ده چې تاسو که پام کړی وي کله چې یو سمونګر یا ایډیټر ته متن ورکړي دی به شیان پکې اضافه کوي، خو باور وکړئ کله کله ایډیټ دا هم دی چې اضافه شیان باید ته ترې لرې کړې. یعنی که یو متن کې اضافي شیان وي ته یې ترې لرې کړې، دا خپله یو غوره ایډیټ دی. لکه د ویلو ده پټه دې نه وي پاتې، هیره دې نه وي، وخت به ځواب ووایي، د شکونو په شپول کې د ویلو ده. اوس دې دوو مثالو ته ګورئ. د ویلو ده چې د نړۍ د خوښو هیوادونو لیست هم هر کال د مارچ په 20 نیټه خپریږي. اوس که د ویلو ده دا عبارت ترې لرې کړو، جمله کې هیڅ کمی نه راځي، هسې اضافي بار ده، او په لیکلو کې هم یعنې که څوک د وخت په ارزښت پوهېږي دغسې اضافي کلمې لیکي ډېر وخت یې ضایع کېږي. یا بله جمله ده پټه دې نه وي چې په دې موضوع بحث کولو څو لاملونه درلودل. نو پټه دې نه وي چې عبارت هم که ترې لرې کړي په اصلي مطلب کې هیڅ نیمګړتیا نه راځي. تاسې دغه د پاتې بې ځایه عبارتونو بېلګې راته ولیکئ، مننه به مو وي. دویم که مانیزه نیمګړتیا یې نه پېښوله، د قیدونو او نورو ترکیبونو د ساده بڼو کارونه لا غوره ده او باید ساده یې کړو. لکه په ښه توګه پر ځای ښه، دا بې قانونه توګه پر ځای بې قانونه، د چین هیواد پر ځای چین، د ارزښت وړ پر ځای ارزښتناک. بل چې دا د مرکب او مجهول فعل په ځای ساده او معلوم فعل لیکو، چې دا هم ورسره مطلب هم ساده کیږي هم لنډیږي. 4 وسلوال د پولیسو لخوا ووژل شول، د طالبانو استازي د ایران لخوا ومنل شول. دا داسې لیکلی سو پولیسو 4 وسلوال ووژل، ایران د طالبانو استازي ومنل. دا وروستیو دوو بیلګو سره ګوره مطلب لنډ او ساده شوی. ورپسې ساده فعلونه تر مرکبو فعلونو غوره دي، یعنې اوږد عبارت ورسره لنډیږي او مطلب ورسره رسا کیږي. ځانګړنې دي: یاد کول، ووایه چې یادول، له یاده وتل یعنې هیرول، پلور ته وړاندې کول پلورل، د شرم احساس کول پر ځای شرمېدل، ترلاسه کول پر ځای ترلاسول، پاتې کېدل پر ځای پاتېدل، په ډاګه کول پر ځای ډاګیزول، کارول کېدل پر ځای کارېدل، یا لاسلیک کول پر ځای لاسلیک کول. بلکه مانیز زیان نه پیښیږي، مترادف ختموو او ترکیب لنډوو. لکه دا مهال پر ځای اوس، د تیر وخت پر ځای پخوا، کله چې پر ځای چې، چیرته چې پر ځایم چې، تر هغو پورې چې، د اهمیت وړ پر ځای مهم، د اړتیا وړ پر ځای اړین. خوږو ملګرو، هیله ده له دې درسونو تاسو څه زده کړي وي. که څه نظر، مشوره او نیوکه لرئ راسره شریکه کړئ. په راتلونکي کې بحث پر دې کوو چې خبري جمله څنګه لیکو، یا د خبري جملې نورې ځانګړنې څه دي.